अस्सलाम वालेकुम नाजरीन द नन्नई ورځ اهم ترین ویلوګ سره زم اجاز یوسف زئی کتونکو په نننی ویلوګ کې بعد خبره کوم د پاکستان تحریک انصاف او د حکومت ترمنځ په باقاعده توګه د مذاکراتو آغاز شوه دی نن د دوانو اړخونو چې کومه کمیټې دی مذاکراتي کمیټې دی دا غوي باقاعده توګه دا غوي بیٹک شوه دی سپیکر هاوس پارلیمنت هاوس کې سپیکر چیمبر کې دا ملاقات شوه دی په دې ملاقاتونو کې د حکومت لخوا یا صادق په دې کې موجود اسحاق ډار موجود عرفان صدیقی موجود رانا ثنا الله موجود او د دې نه علاوه د پاکستان پیپلز پارټي هم په دې کې غړي موجود نوید قمر په دې کې عیسی غسدا د غرنګ د اپوزیشن لخوا نه د پاکستان تحریک انصاف لخوا اسد قیصر په دې کې موجود صاحبزاده حامد رضا په دې کې موجود د غرنګ علامه ناصر عباس هم په دې خبرو اترو کې برخه غسدا په دې خبرو اترو کې چې کومه مین خبره مخه تر غلې دا هغه دا چې نن د دوی بیٹک شوه دی او په 2 جنوري به دوی په باقاعده توګه مذاکراتو لپاره کینی او د پاکستان تحریک انصاف چې کوم مطالبات دي هغه په باقاعده توګه اوري کتونکو دا میټینګ چې کومو ان کیمرا او دا تقریبا 3 غنټې جاری وو په دې 3 غنټو کې به یقینا چې صرف دا خبره نه شي چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم شرایط دي یا مطالبات دي په 2 جنوري په موږ چې کوم اجلاس کو پاغه کې به په دې باندې ذکر کو یقینا چې په دې کې به ډېر زیات اهم خبرې ډیسکس شوي زما ذاتی خیال دا دی چې په دې خبرو کې یعنی نننی بیٹک کې د عمران خان او د غرنګ د پاکستان تحریک انصاف چې کوم انډر ټرایل سیاسي کارکنان دي په جیل کې دي دا غوي درې ذکر به ضرور په دې کې شوي د دې علاوه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دویمه اهمه مطالبه ده د جوډیشل کمیشن د جوړولو لپاره چې کوم تحریک انصاف مطالبه کوي په دې به هم خبرې شوي د دې علاوه د 8 فروری انتخابات چې کوم دي په دې کې پاکستان تحریک انصاف وایي چې په دې کې په لوی پیمانه فراډ شوی دی د دې هم څه پلټنې پکار دي هم یقینا چې دا درې خبرې په دې کې ډیسکس شوي وي کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې آیا د دې مذاکراتو به پاکستان تحریک انصاف ته یا عمران خان ته څه فایده رسي امیجیټ فایده خو عمران خان ته دا رسي چې څنګه دا مذاکرات سٹارټ شي په باقاعده توګه یعنی د 2 جنوري نه چې د دې شروعات په باقاعده توګه وشي نو د دې چې کوم منټس دي یا د دې چې کوم نکات دي هغه به د چیرمن تحریک انصاف سره ضرور شریکوي د عمران خان سره نو د دې لپاره دوی حکومت ته ویل دي چې موږ له د خان صاحب سره د ملاقات لپاره چې کوم دی رابطي سیټ کړو حکومت په دې باندې اګری شوی دی چې دوی به یعنی د تحریک انصاف چې کومه مذاکراتي کمیټه ده د دوی به د عمران خان سره چې کوم ملاقات ته هغه به دوی فیسیلیټیټ کړي یقینا چې مذاکراتو کې چې کوم مین خبره کیږي هغه به ضرور د عمران خان سره په جیل کې ډیسکس کیږي د دې لپاره دا یو فایده مخې ته راغلی ده ځکه چې عموما د خان صاحب سره ملاقات کیږي د هغه د خویندو ملاقاتونه کیږي د وکلا ملاقات کیږي نو بیا ولې د عمران خان لپاره د خصوصي ملاقات د اجازت غوښتل شوی دی نو یقینا د دې پښه دا لوجیک دی چې په مذاکراتو کې څه خبرې کیږي نو د مستقبل لایحه عمل د سیټ کولو لپاره د طی کولو لپاره د عمران خان مشوره یا د هغه سره مشاورت چې کوم دی دا ضروری دی کتونکو د حکومتي چې کومه کمیټه دا څومره پورې انډیپندنت ده د دوی سره اختیارات څومره دي دا خو په راتلونکي وخت کې پته لګي خو یقینا چې د عمران خان کوم درې مطالبات دي هغه د انډر ټرایل چې کوم ملزمان دي د تحریک انصاف دا غوي رهایی ده د دې رنګ 8 فروری چې کوم انتخابات دي دا غي پلټنې دي د دې علاوه د 26 نومبر او د غرنګ 9 مئی چې کوم نه هم مئی چې ته مونږ وایو دا غي د لپاره جوډیشل کمیشن مطالبه هم د تحریک انصاف په غوښتنو کې شامل ده نو دا به څنګه کیږي چې یو ګورنمنت سره اختیارات کم وي او هغوی دا اقدام نشي اوچتولی یقینا چې د هغوی د منډیټ نه بهر ده نو په دې کې به ضرور چې کوم مین پلیئر دی یعنې د پاکستان چې کوم اسټابلیشمنټ دی هغوی ذکر ضرور کیږي او د هغوی سره د مذاکراتو به مزید مذاکراتو خبره هم په دې کې کیږي کتونکو نننی میټینګ دامره سنجیده نو ځکه چې نه پکې علي امین ګنډاپور شرکت کړی دی نه پکې سلمان اکرم راجا شرکت کړی دی نه پکې عمر ایوب په دې کې چې کوم اپوزیشن لیډر دی هغه هم شرکت په دې کې نه دی کړی عمر ایوب او دغه رنګ سلمان اکرم راجا خو په خپلو کیسونو کې نښتي خو د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هیڅ توک نه جوړېږي چې آیا هغه په څه وجه په دې مذاکراتو کې شرکت نه دی کړی کتونکو یو بل اهمه خبره کیږي سیاسي تجزیه نګار په اسلام آباد کې دا رائے هم لري چې
چې پاکستان پیپلز پارټي سو هم خپل سایډ بدلولی شي، یعنی د پیمل نون د حکومت سره چې کوم هغوی ملګرتیا کوي، هسې خو دا وایي چې موږ په حکومت کې نه یو، خو چې کله هم اهم آئینی ترمیمي قانون سازي یا بل داسې انټي عمران خان یا د حکومت په حق کې چې کوم لیجسلیشن کېږي یا قرارداد منظور کېږي، نو دوی د حکومت سره په هغه ځای کې ولاړ وي. نو خلک دا رای لري چې سوه هم آصف علي زرداري د دوی نه لارې بیلولی شي، ځکه چې هغه بین الاقوامي چې کوم تاثر دی یا رای عامه ده هغه سنس کړې ده، هغه ته دا احساس کیږي چې بین الاقوامي طور د عمران خان باره کې او د پاکستان باره کې کومه رای ده، ځکه چې پیپلز پارټي د یو ډیموکراټک پارټۍ دعوه کوي چې موږ یو جمهوري پارټۍ یو، نو دوی به امریکې ته هم خپل امیج ښه کول غواړي چې بهی موږ خو دا د مذاکرات کوو. دویمه سیناریو دا ده چې حکومت یا پاکستان پیپلز پارټي یا پی ایم ایل نون دا غواړي چې به د دې مذاکراتو سره به ډیر شیزونه واضح شي. پای کې به یو شی دا هم وي کوم چې واضح کیږي، هغه به دا وي چې آیا د دوی منډیټ د مذاکراتو شته او کنه، د دوی په شا څوک ولاړ دي، آیا د اسټابلیشمنټ سره د دوی چې کوم دي آن بورډ دي او کنه دي آن بورډ په دې مذاکراتو کې، نو دا به هم واضح شي. که دا مذاکرات ناکام شو نو پیپلز پارټي او پی ایم ایل نون به نه صرف ملکی میډیا ته بلکې غیر ملکی میډیا ته هم دا وایي چې بهی موږ مذاکرات کوو خو زموږ د سیویلین ګورنمنټ په لاس کې هیڅ اختیار نشته. نو یقینا چې دا هم د دوی لپاره یو دویمه سیناریو جوړېدلی شي. کتونکو زه بل د دې نه علاوه بل ذکر وکړم چې بایډن ایډمنسټریشن کوم ته چې موږ لیم ډک پریزیډنټ هم ویلی شو، کوم چې تلونکي صدر وي هغې ته هم لیم ډک پریزیډنټ عموما وایو. نو بایډن ایډمنسټریشن اگر چې په تلو کې دی، خو په تلو کې په پاکستان باندې چې کوم میزایل حملې دي هغه یې کړي دي. پای کې د ټولو نه اول مطالبه د هغوی دا وه چې کم 8 فروری انتخابات شوي د دې تحقیقات وکړي شي. دا بایډن حکومت دا چې کوم دی مطالبه کوي. د دې نه علاوه هغوی دا هم وایي چې بلسټک میزایل باندې هم بایډن انتظامیې پابندۍ لګولې دي، او د دې نه علاوه جی ایس پی پلس سکیم چې کوم دی د پاکستان لپاره او نور ډیولپینګ کنټري لپاره چې کوم د یورپین یونین کوم چې کوم منډۍ دي جی ایس پی پلس سټیټس چې کوم دی، نو په دې باندې هم اثر انداز کېدلی شي. د امریکې نه داسې خبرونه مخې ته راځي. دا هغه بایډن انتظامیه وه چې د عمران خان د لرې کولو لپاره هغوی تګ و دو وکړه او بیا چې کوم سایفر پاکستان ته راغی. د دې نه علاوه اوس چې کوم د هغوی په تلو کې دي نو د خپل ریکارډ سیټ کولو لپاره، ځکه چې په امریکا کې دا یو تاثر مخې ته راغلی دی چې بهی په پاکستان کې 24 کروڑ عوام هم اوسي. د 24 کروڑ عوامو رای عامه چې کوم دا د امریکې په حواله دا ډیره زیاته منفي تللی ده، ډیره پازیټیو، یعنی د یورپین یونین ممالک چې کوم دي یا د یو کې شوله د هغوی په حق له د پاکستان چې کوم تاثرات دي او پرسپشن دی هغه لږ بهتر دی بنسبت د امریکې په اړه چې کوم د پاکستانیانو پرسپشن دی. نو هغوی ته هم د دې شیزونو ریالایزیشن شوی دی. نو هغوی هم په اینډ کې بایډن ایډمنسټریشن په اینډ کې دا اقدامات پورته کوي. او کتونکو دا ټول معاملات د ډونالډ ټرمپ د حلف اخیستو نه مخکې کېږي، یعنې په 20 جنوري به هغه حلف والي او د هغې وروستو د پاکستان لپاره او د باقي خطو لپاره د ډونالډ ټرمپ پالیسۍ د اوس نه واضح دي. موږ ته داسې ښکاري چې فیوچر کې به څه سیناریو راتللی شي. یقینا چې دا ټول معاملات آصف علي زرداري هم سینس کړي وي او پی ایم ایل نون هم سینس کړي وي. د دې احساس دوی ته شته دی، ځکه دوی د مذاکراتو یو شوشه پرېږدي چې بهی که مذاکرات کامیاب شي او که ناکام شي زموږ به په یو نوم لاړ شي چې بهی موږ هم مذاکرات کوو. دغه رنګ تحریک انصاف هم دا غواړي چې بهی داسې مذاکرات وشي چې موږ ته پکې څه ناسې ریلیف خو میلو شي، چې د خان صاحب سره ملاقاتونه زمونږ سیوا شي او مونږ یو سیاسي لایحه عمل توی کولو کې مونږ یو انډیپنډنټ یو. کتونکو د دې نه علاوه زه بل ذکر وکړم چې القادر ټرسټ کیس چې کوم دی، کوم ته چې 190 میلیون پاوند ریفرنس وایو، پای کې نن بیا فیصله چې کوم وه اورولې کېدله، دا فیصله محفوظ شوې وه په 18 دسمبر باندې. دا وه نه اورولې شوه او وی ویل عدالت چې بهی دا به موږ په 4 جنوري باندې اورو. د دې په شا لوجیک شته، ځکه که دا کیس څومره لیټ کېږي، یعنې د پاکستان تحریک انصاف یا د عمران خان یا بشرا بیبي حوالې سره چې کوم فیصله راځي، کومه چې محفوظ شوې ده، دا چې نه اورولې کېږي، نو نقصان تحریک انصاف او عمران خان ته ځکه دی
چې کچره دا فیصله نن اورول شوې نو یقینا چې یو څو ورځې پس په تحریک انصاف اسلام آباد های کورټ ته تلو کې اسلام آباد های کورټ کې معاملات چې کوم دی هغه توی شوې نو یا د دوی په حق کې راغلي یا نه راغلي نو هغه یو بل فورم هم شته سپریم کورټ ته الته به دا معاملات تلو نو یقینا چې کوم دا لوور کورټ ته کوم ته چې موږ جنجټ وایو د دې د جنجټ نه به تقریبا د پاکستان تحریک انصاف او عمران خان چې کوم آزاد شو کتونکو دا د نن ورځ اهم ترین ویلوګ راتلونکي ویلوګ پورې اجازه یوسف زئی ته اجازت ورکړئ د الله پامان.